د کابل پر مهال د شپې 10 بجې شوې. تاسو د عامو خبرونه ګورئ. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په تیرو 2 کلونو کې ګاونډیو هیوادونو ته د 1.8 میلیونه افغانانو پناه وروړل. ملګري ملتونه وایي 15814 افغان کډوالو خپلو کورونو ته بیرته راستنېدو ته زړه ښه کړی. نبود تمدید ویزا متاسفانه دولت ایران بیشتر از 3 بار تمدید نمیکنه ویزای اعتباره. د هیواد په 8 ولایتونو کې د سیلابونو له امله د 18 تنو مړه کېدل او 50 تنه نورو ټپیان کېدل. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هواپیژندنې ادارې په 14 نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو خبرداری ورکړی دی. بهرنیو شرکتونو ته د افغانستان د لیتیم کانونو سپارل. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې د دغو کانونو د ترلاسه کولو لپاره اروپایي، عربي او چینایي شرکتونه کابل ته راغلي دي. او د ټویټر د نوې نښې پرانیستل. د ټویټر نوې نښه ایکس په یو تور پس منظر کې ټاکل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه زه حسیبه اټکپال یم. ملګري ملتونه په یوه نوي راپور کې د بشري ناورین له امله له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د بیرته راستنېدونکو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه راپور پر بنسټ د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 6,000 افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تګ ته زړه ښه کړی چې له دې جملې 54 سلنه یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه د تیر کال په همدې موده کې د راستنېدونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ساتنې وضعیت خرابېدو ته په پام سره مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر زیات شوی او د 2023 کال له جون تر دسمبر پورې 2.3 میلیونو تنو لپاره د 2.6 میلیارد ډالرو نوې مرستې ته اړتیا ده. ننګیالی نوري د سیاسي علومو فارغ او د رسنیو فعال یو له هغو سلګونو زرو افغان کډوالو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هېواد پرېښود او اوس په تهران کې ژوند کوي. له یو پړ ننګونو سره په ځانګړې توګه د استوګنې لپاره د ویزې نه تمدید. نبود تمدید ویزا متاسفانه دولت ایران بیشتر از 3 بار تمدید نمیکنه ویزای اعتباره. د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې د 2020 زیږدیز کال له اګست میاشتې راهیسې تر 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په دې راپور کې راغلي چې له بلې خوا د بشري ناورین په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو هم د کډوالو بیرته راستنېدل ډېر شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه په ټوله کې 15,814 افغان کډوالو خپلو کورونو ته بیرته راستنېدلو ته زړه ښه کړی. من شخصا با داشتن ویزا به شکل قانونی پاکستان آمدم، ولی برای تمدید ویزه خویش و برای تمدید ایسته خویش به دولت پاکستان مراجعه کردیم. متاسفانه تا هنوز موفق نشدیم که ویزه خود دریافت بکنیم. د ملګرو ملتونو د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې د بشري غبرګون د بیاکتنې پروګرام پر بنسټ په 2023 کال کې 28.8 میلیونه زیانمن شوي افغانان مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د ساتنې وضعیت خرابېدو ته په کتو د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري زیاتوالی موندلی او د 2023 کال د جون او دسمبر ترمنځ د 22.3 میلیون تنو لپاره 2.6 میلیارد ډالرو نوی بودجه ته اړتیا ده. عمده دلیل مهاجرت مردم افغانستان نبود کار است و دامنه اشتغالزایی محدود است در افغانستان. ما میتونیم که این مشکل هدف قرار بدیم و با مهار نمودن این مشکل مهاجرین به گونه استراتژیک حمایت کنیم در داخل افغانستان. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2020 او 2022 کلونو کې نږدې 1.8 میلیونه داخلي بېځایه شوي کسان خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي او په روان زیږدیز کال کې هم له 1.5 زره ډېر داخلي بېځایه شوي کسان خپلو سیمو ته تللي دي.
نن د زمري دویمه پر روښنایي غورځنګ د برید له اومې کلیزې سره برابره ده. د روښنایي غورځنګ یو شمېر اعتراض کوونکي د دغې خونړۍ پیښې د اومې کلیزې په مناسبت وایي روښنایي غورځنګ وښوده چې عدالت ته د رسیدو لاره عدالت غوښتنه ده. خو د دغو اعتراض کوونکو په وینا د خلکو له قربانیو سره سره لا هم د افغانستان مرکزي ولایتونه له محرومیت سره مخ دي. د روښنایي غورځنګ اعتراض 2 کاله وړاندې د بامیانو له لارې د سالنګ کرښې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا له لارې د بدلولو په اړه د مخکینی حکومت د پریکړې په غبرګون کې رامنځته شو. له نن 2 کاله وړاندې له بامیانو سالنګ ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لیږد مسیر بدلولو پریکړې لاریون کوونکي په غوسه کړي وو. له هغې 2 ورځې وړاندې د روښنایي غورځنګ عالي شورا اعلان کړی و چې د ملي یووالي له حکومت سره خبرې اترې ناکامې شوي او دغه غورځنګ به په کابل کې په بېساري لاریونونو لاس پورې کړي. په سبا ورځ لاریون ترسره شو. د شنبې له مازدیګر وروسته د کابل د دایمه زنګ څلور لارې د لسګونو قربانیانو له ډلې یو تن اصغر سروش 2 کاله وړاندې د چاودنې له دروند غږ وروسته ځان په خاورو وینو کې وموند. د مرستې په هیله لیدل خو په شاوخوا کې د لسګونو لاریون کوونکو د غوښو ټوټو سروش بېحاله کړ. اوس د نن او سبا لپاره د هغې ورځې د پاتې میراث په اړه خبرې کوي. ادعایشان عدالت، برادری و نفی تبعیض و نابرابری بود که به جاده آمده بودند از سوی حلقات معلوم الحال حکومتی و غیر حکومتی و گروه های جهل و تبعیض و ستم در واقع به قتل رسیدن. د مخکینی حکومت د کورنیو چارو وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې په دې پیښه کې 80 تنه مړه او 201 نور ټپیان شوي دي. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی و. نن د روښنایي غورځنګ د اعتراض او په دغه ولسي لاریون د ترهګریز برید د 2 کالیزې په مناسبت له اعتراض کوونکو یو شمېر وایي روښنایي غورځنګ ثابته کړه چې د عدالت د ترلاسه کولو تر ټولو غوره لار عدالت غوښتنه ده. مسیر دادخواهی و رسیدن به عدالت را در افغانستان باز تعریف کرد و برای ما یاد داد که راه رسیدن به عدالت میتونه حرکت‌های دادخواهی باشه، نه خشونت، نه گلوله و نه تفنگ. دیدگاه راسیستیک حاکم در دولت آقای غنی. 2. معامله خود سران جنبش روشنایی سبب شد که مردم با وجود پرداختن این همه هزینه انسانی به عدالت نرسند. پر روښنایي غورځنګ د ترهګریز برید د 2 کلیزې په مناسبت د غبرګونونو په دوام سیاسي څیرې محمد محقق لیکلي چې د زمري دویمې پیښه د عدالت غوښتونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه برخه وه. لاریون کوونکو ویل چې د روښنایي غورځنګ یو له مهمو موخو په مرکزي ولایتونو کې د محرومیت د پولو ماتول دي. 1.5 ساعت الا 2 ساعت طی نکنیم، یعنی کمتر از اون ما طی نمیتونیم. در محرومیت های قرار داره که حتی متاسفانه در حال حاضر بعد از 20 سال مثلا کارکرد جمهوریت هنوز هم در اونجا مکتب برای تحصیل دختر و پسر در اونجا وجود نداره، معلم وجود نداره. خود دغه برید په تړاو هم پر مخکینی حکومت او هم پر طالبانو نیوکې او تورونه مطرح شوي وو. که څه هم روښنایي غورځنګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دغې پیښې په څېړلو ټینګار درلود، خو دا پیښه نه هغسې چې روښنایي غورځنګ غوښته وڅېړل شوه او نه هم له ترکمنستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي له سالنګ تر بامیانو بدل شول. سیلابونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو ژوند واخیست. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله 38 تنه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا سلګونه کورونه هم تخریب شوي دي. سیلابونو یو ځل بیا په افغانستان کې د لسګونه تنو ژوند واخیست. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله 38 تنه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا سلګونه کورونه هم تخریب شوي. زمونږ دا قلاګانې دا کوټې تاسو په خپل حالت باندې ګورئ چې ټول لیدلي دي او جو پرتې دي
او دیوالونه زموږ ټول ورل شوي دي، هېڅ شی نه دي پاتې شوي. غوښتنه هم دا ده چې هېڅ قسم څه شی نه لرو، ځکه سرپناه هم دغه و چې هغه ویوړو بسترې دا دي چې پرتې دي په دې لښتو او په دې دغو کې پرتې دي، دا بالښتونه او دا شی نه دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې مرستیال میرویس حاجي زاده وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او محصولات په بشپړ ډول له منځه تللي دي. 40 کورونه زیانمن شوي دي، 2 د چرګانو فارمونه دي، یو د مایانو فارم دی، سړکونه دي، ویلې سربندونه او زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. ترڅنګ په شیګل کې هم زراعتي ځمکې او سړکونه زیانمن شوي. اخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست هم خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزني، وردګو، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکنډي کې سخت بارانونه او سیلابونه راشي. دغه ریاست همدارس د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د اورښت کچه له 15 تر 40 ملي مترو اټکل کړې ده. زمونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ سره مثال په دې دغه کې کومک وکړي، د خلکو کم کورونه جوړېدلي دي دې سره مرسته وکړي، د دې دپاره نور دغه ونیسي، ترتیبات ونیسي. سیند ډېر راډېر شو، موږ دا کورونه په خطر کې دي، دا کورونه رالاړ دي، نور موږ ته ماشومانو ته خطر دی، کورونو ته خطر دی، معلوم ته خطر دی. دا په داسې حال کې چې په تیرو 2 ورځو کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. سږ کال پر طبیعي پیښو سربیره ملخانو هم د افغانستان پر شمالي ولایتونو یرغل وکړ چې کروندګرو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. په کابل کې یو شمېر نجونو محصلینو د نقاشۍ هنر ته مخه کړې او په افغانستان کې د ښځو او نجونو محدودیتونه انځور کړي دي. دغه انځورګرانې وایي چې د کار موخه یې په ټولنه کې د نجونو د درد او کړاو ښودل دي. د انځورګرۍ محصلینې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. فروزان حقجو د ښوونځي په 10م ټولګي کې وه چې طالبانو له 6م ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې. اوس دغه زده کوونکي د انځورګرۍ هنر ته مخه کړې او په دې کارخونه کې د طالبانو محدودیتونه انځوروي. وایي له 1 کال راهیسې د انځورګرۍ هنر ته مخه کړې ده. محدودیت را نگذاریم که در ذهن ما خطور کنه و در ذهن خود جای ندیم و همچنان ما اگر میتونیم در خانه مطالعه کنیم، نقاشی کنیم، این باعث پیشرفت ما میشه و همچنان برای طالبا باید این رو بیان کنیم که ما هیچ وقتی دست بردار از هدفهای خود نیستیم و همچنان همیشه در حال ادامه دادن هستیم. په دې کارخونه کې نجونې زده کوونکي په خپل هنر سره طالبانو ته پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د پرمختګ مخه ونه نیسي. نجونو زده کوونکو په دغه انځور کې د زده کړو، ورزش او په نورو برخو کې د ښځو رول روښانه کړی. له دغو نجونو یو شمېر یې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د دوی پر مخ پرانیزي. ما و تمام همنسل‌های من این هست که هیچ وقت محدودیت فعلی را مانع پیشرفت خود قرار ندهند و به هیچ عنوانی به این باور نباشند که زنجیره ترس و ناامنی ما را محدود می‌سازند، بلکه این محدودیت‌ها را فرصت برای پیشرفت خود قرار دهند. خواستم از طالبان است که دروازه مکتب و دانشگاه برای ما دخترها باز کنه، چون ما خیلی وقت میشه در مکتب خود نرفتیم و درس‌های خود خیلی پس ماندیم. از وقتی که مکتب بسته شده ما رو به نقاشی آوردیم. خواستیم از حکومتی است که دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را برای ما دخترها باز کنه. څه باندې 20 میاشتې کېږي چې نجونې زده کوونکي د ښوونځیو د خلاصېدو انتظار باسي. طالبانو پر ښوونځیو سربیره د نجونو او ښځو پر مخ ټول ښوونیز مرکزونه وتړل او په غیر دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. اوس هم په کونړ کې پر کارګرو ماشومانو د عموده راپور کړو. رومان د خپل 13 کسیزې کورنۍ د اړتیاو یوازینی برابرونکی دی. هغه وایي د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په موخه اړ شوی ښوونځی پرېږدي. اوس د ورځې په 50 افغانۍ په کونړ کې له یوه مستري سره کار کوي. دلته 80 روپۍ راکوي، بس هغې باندې مازدیګر کور ته چټۍ وړمه، هغې ویسمه 13 کسان را په غاړه دي. غریبي کومه ده، کار هم دروند دی، خو بس څه وکړو، غریبي ده. یوازې رومان نه دی چې په کونړ کې دا ډول سخت حالت لري. په دې ولایت کې نور ماشومان هم شته چې د خپلو کورنیو د اړتیاو برابرونکي دي او دوی سخت کارونه کوي. د غریبۍ د وجې بارکنډه کې اوسېدو، د غریبۍ د وجې راووتلو او اسداباد ښار کې اوسېږو، شګۍ کې، او
مکتب هم پاتې شو موږ ویل چې ښه زده کړې به وکړو. د معلوماتو له مخې په کونړ ولایت کې کابو 250 ماشومان د بېوزلۍ له امله سخت کارونه کوي او له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. خلک به د کار امور اجتماعي ریاست او د نورو ادارو د استازو په همکارۍ دغه خلک به په نښه کیږي او دوی سره مثلا د میاشتې یو څه نغدي مرستې کیږي چې د مرستو وروسته به دی بیا مثلا دغه کار ته مخه نه کوي او کوم چې غټ دي مثلا د عمر دا تقاضا ده چې هغه یو خرفه کې مثلا یو زده کړې وکړي او د زده کړو وروسته بیا مثلا د دغې لارې حلاله نفقه خپلو فامیلونو ته خپل ځان دپاره برابره کړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې کابو 28.3 میلیونه تنه بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15.3 سلنه ماشومان دي. طالبان د افغانستان د لیتیم کان بهرنیو شرکتونو ته سپاري. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د طالبانو مشرتابه به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. شهاب الدین دلاور زیاتوي چې د چین په ګډون ګڼ هیوادونه د دغه قرارداد د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ښاغلي دلاور زیاته کړې چې په پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د یاقوت او زمرد په ګډون د قیمتي ډبرو د کانونو د سپارلو لپاره یوه کړنلاره جوړه کړې ده. که ترکمن ده که ازبک ده. طالبان وایي د خپلو عایداتو د زیاتوالي لپاره د افغانستان د لیتیمو کانونه چې په نړۍ کې له قیمتي فلزاتو څخه ګڼل کیږي بهرنیو شرکتونو ته ورکوي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د لیتیمو کانونه داوطلبۍ ته وړاندې شي او د دغو کانونو د ترلاسه کولو لپاره اروپایي، عربي او چینایي کمپنۍ کابل ته راغلي دي. دغه طالب چارواکی زیاتوي چې د طالبانو مشرتابه به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. صفایي لپاره ټول ملکونه محتاج دي او د هغو ذخایر الحمدلله په افغانستان کې دي. ډیر ژر به انشاءالله په دې باره کې تصمیم ونیول شي د رهبري د امارت اسلامي د افغانستان له طرف نه او موږ کوشش کوو چې لیتیم به موږ هغه چاته ورکوو چې هغه توانایي مالي مو لري او توانایي تخنیکي مو لري او 100% کې انشاءالله د ما کوشش خدا ده. د روان زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د ګوچین چینایي شرکت استازي په افغانستان کې د لیتیم قرارداد د ترلاسه کولو په موخه د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست شهاب الدین دلاور سره خبرې وکړې. د طالبانو د کانونو وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې یاد شرکت دغه قرارداد د ترلاسه کولو لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان د لیتیم په کانونو کې به 10 میلیارډ ډالره پانګونه وکړي. طالبانو د لیتیمو کانونو سربیره د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د سپارلو کړنلارې هم چمتو کړي دي. د طالبانو د کانونو وزارت سرپرست وایي د یاقوت او زمرد په ګډون زیاتې قیمتي ډبرې په پنجشیر، بدخشان، نورستان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او لوګر ولایتونو کې دي. قسم قیمتي او نیمه قیمتي کارډ هم ګلرو دا سیویل کیږي چې دا ښه مدیریت سي انشاءالله چې له 1 میلیارډ ډالر نه به زیات صادرات موږ ولرو. طالبانو واک ته له راتګ وروسته د مرمرو، رخام، ګچ، ټروواټین، سربو، جسټو، فلوراید، کلسیم نفرایډ او کرومایټو په برخو کې له 100 ډیر واړه کانونه خصوصي شرکتونو ته سپارلي دي. مجموعاً د کوچني مقیاس 200 فعال قراردادونه لرو چې وخت په وخت لري نظارت او د تطبیق په اړه کارونه روان دي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر په نننۍ خبري غونډه کې همدارنګه وویل چې د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې د خوړو او ماشونو ډیره برخه د قانونو له لارې پوره کیږي. اوس هم څو نور لاند اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په روزګان ولایت کې د اوبو لګولو د پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د روزګان په بېلابېلو سیمو کې به د وړو چیک بندونو 200 نورې پروژې هم ګټې اخیستنې ته وسپاري. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د دغې پروژې لګښت له 500 میلیونو ډالرو زیات اعلان کړی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو لپاره د دغې ادارې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي او له زیانمنو سره به مرسته وکړي. دغې ادارې په خپل ټویټر لیکلي چې د دغو سیلابونو له امله سلګونه کورونه او کرنیزې ځمکې زیانمنې شوي دي. دغو سیلابونو د کابل په ګډون د هیواد په 8 ولایتونو کې پر مالي زیانونو سربیره ځاني تلفات هم اړولي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مرکزي بانک د افغانیو د ثبات لپاره 14 میلیون ډالر اعلان کوي. دغه بانک په ټویټر له ټولو بانکونو، صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک وایي چې ګټونکي مکلف دي چې خپلې پیسې په نقدي ډول دغه بانک ته وسپاري. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان سره د امریکا د 40 میلیونو ډالرو کڅوړو د افغانیو ارزښت باثباته ساتلی دی. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. ښه شپه.